لسګونه کسانو کابل ته د عمران خان پر راتګ اعتراض کړی. سلامونه او نیکې هیلې د شاندار تلویزیون یوټیوب چینل او د فیسبوک پاڼې مینوالو ښه راغلاست. د پکتیا مرکز ګردیز کې راغونډ شوي لاریونوال وایي چې افغانستان ته د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان سفر نمایشي دی. لاریونوالو دا شعار ورکړی پاکستان د ترهګرۍ کار پرېږدي. کابل ته یې د عمران خان سفر بې ګټې بللی دی. د اعتراض کوونکو په وینا سوچ دغه هیواد په پالیسۍ کې تغییر را نشي، دغه ډول سفرونه هیڅ درد ته نشي دوا کېدلی. دغه راز په خوست کې هم لاریونوالو دغه شعارونه ورکړي او زیاته کړې ده چې دوی د پی ټي ایم ملاتړ کوي او له پاکستان څخه غواړي چې په سیمه کې د روان دوه مخي سیاست څخه لاس واخلي. دا لاریونونه داسې مهال کېږي چې د پاکستان لومړی وزیر عمران خان کابل ته راغلی او له ولسمشر غني سره یې ګډې خبري ناستې ته ویلي چې هیواد د سولې برخه کې صادقانه همکاري کوي. که غواړئ د افغانستان او له نړۍ له وضعیت څخه خبر شئ نو د شاندار تلویزیون د یوټیوب چینل سبسکرایب او د فیسبوک پاڼه خوښه کړئ. د الله په امان. نو د دوی نه د ټولو غوښتنه همدغه ده تر څو د جنګ او دهشت له پالیسۍ لاس واخلي. مرداباد د افغانستان په دښمنانو. موږ امن غواړو، موږ سوله غواړو، رښتینې سوله غواړو.